د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ به زما د حوض کوثر خواله سکسان راشي چې هغوی به زه صرف په دې وجه پیژنم چې دوی به په ما په کثرت سره درود پاک وایي. تاسو هم درود شریف ووایئ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. د نعت شریف د یو څو کړو دپاره خاص کوم نعت خان بغبلن صاحب ته چې هغې راشي. یا بحر و بر کی پیدا نہ دے ستا پشان مخ او نہ ببل داسی مخوینی دا جہان مخ نو خوبان ستا دا مخ رنا تچر ترسی ستا د مخ خودے پیدا کړو د جهان مخ یا نه پز مکه دا شستان په اسمان کې او په دارینو کې دې رب ته د غګران مخ نو د سپوږمۍ رڼا دې واړه زیبایدا سور لسم کی چیخ کاری د تابان مخ یا په نظر چې د ګلونو د دنیا شي او پټوي درنا په پاڼو کې ګلان مخ نو فرشتي دې د خایس پنندار دي ستا خایس دے پا جنت کی دردوان مخا یا گوتی پریکڑی پچڑو دا مصر خزو او چی اولی دلو کل دا یوسف کنعان مخا نو دا چڑی بای راخ کلیوی پزڑنو کلی دلی یوی ستاسو کا دردان مخا نستا دا خلق مخ خلق ما تدران گوری زما مخ دے ستا پا مدح صفت خوان مخ نو گلاب وائی پا مولا میں دے قسم وی چمی دیر خوخ دے داستاسو کا دردان مخ پاک محمد عربی شمد د پیزار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے پاک محمد عربی شمد د پیزار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے سانی دنشت جہانونو کی سرور مدنی سانی دنشت جہانونو کی سرور مدنی اللہ دماغ کرستا دا مخزبان گار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے پاک محمد عربی شمد د پیزار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے د مدینی منوری د خل خار لگے ساس کی خلی ند قربان شاہ دا جنت گلنا ساس کی خلی ند قربان شاہ دا جنت گلنا
ماشاءالله جزاک الله.